السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو سره حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګوملګرو په نن ویډیو کې تاسو سره لپاره د انګریزي زده کولو لپاره ډیر زیات د کمال اپلیکیشن راوړی دی. که تاسو غواړئ چې موږ په خپل موبایل کې یو داسې اپلیکیشن انسټال کړو چې دا غي نه موږ لګ انګریزي زده کو نو دا اپلیکیشن تاسو د لپاره دی ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی. په دې کې تاسو ته یوسف فقری وخایم تاسو ته ښکاري په دې کې بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو له ټولې طریقې درکلي ار یو هنګری توګي د سټیپ بای سټیپ تاسو وګورئ. په دې کې ډیر زیات زبردست دغه شان هر جملې سره تاسو ته مطلب پښتو لیکلي دا نور ډیر زیات اپلیکیشن دي چې باکې موږ دغه رقم انګلیش ملاويږي وای کې وسره داسې اردو لیکلي وي یا داسې بل زبان لیکلي وي. خدای اپلیکیشن چې کم دی دا بالکل په پښتو کې دي لیکل شوی دي. نو دا اپلیکیشن موږ ته چې ته ملاوي شي په دې اپلیکیشن کې نور د نسري بالکل ټوله طریقه تاسو سټیپ بای سټیپ خایم. خو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه لاندې به تاسو د دې اپلیکیشن لینک میلاوي شي. هم دغه لینک نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم د اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ سمپل دا به دغه رقم اوپن کې پسټا پال تاسو ته یو آپشن درکې سٹارټ تاسو ښکاري. کله چې هم تاسو په سٹارټ آپشن باندې کلیک واخلئ دې کې دنه تاسو لا مطلب دا طریقې درکې ور سره لیسن ور سره سنټنسز ور سره کنورسیشن. نو تاسو دلته په پښتو کې هم لیکلي کنورسیشن خبري ور سره تاسو ته کاری سټیپ بای سټیپ تاسو ټول ارسه لیکلي لیسن باندې درس مطلب که زه په لیسن باندې کلیک کوم په دې کې دنه مال ارټیکل ور سره ایگزیکټیوز ایڈوربز دا زموږ سره ست وي. نو دا ټول که څه په یو باندې کلیک اخلم نو په دې کې دنه بالکل په ډیټیلز باندې ماته لیکلي وي په پښتو کې تاسو ته کاری دلته یو شی چې کوم تاسو په دې کې ډیر زیات په اسانه باندې زده کولای شئ. تاسو مطلب ځکه په ایڈوربز باندې کلیک کوم تاسو ته کاری ار یو الان تاسو یوازې یاست نو دا ټول زبردست لیکلي ورته کلی په پښتو کې بیا که زه په سنټنس باندې کلیک کوم زموږ سره ډیر زیات کمال آپشن دی چې په دې کې ماته دنه ډیر زیات سنټنس ملاويږي او بالکل ټول ته په پښتو کې لاندې معنی چې کوم دی هغه لیکلي دي تاسو ته ښکاري ډیر زیات جملې چې کوم دی په دې کې دي. نو دا ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ دا د هر مرګري لپاره ضروری دی ځکه چې انګلیش زموږ سره یو انټرنیشنل زبان دی. کدی نه موږ لغوند کې انګلیش هم زده کو نو زموږ ډیر زیات په کار باندې راشي سپیشل د هغه مرګرو لپاره کوم چې زموږ سره مطلب د پاکستان یا د افغانستان نه بهر ملکی دی هغه غواړي چې موږ د یو داسې اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کو چې دا غي نه موږ انګریزي زده کو نو دا غوړه لپاره هم د اپلیکیشن ډیر زیات لازمي او ضروری اپلیکیشن دی. تاسو ته کاری په دې کې په هر یو جملې ته چې د هغه ته پښتو لیکلي ده بیا که لاندې موږ په کنورسیشن باندې کلیک کړو په دې کې دا شان مختلف خبرې دي دا پکې ډیر زیات د کمال آپشن دی. مطلب که تاسو یو هوټل ته ورشئ باکې به تاسو څنګه خبرې کوئ نو هغه آپشن تاسو له هم درکړي ور سره تاسو هاوس کې به څنګه خبرې کوئ په پلیسز ور سره د مرګرو سره به څنګه خبرې کوئ ډاکټر ته به څنګه خبرې کوئ. نو که تاسو مطلب یو هوټل ته یو ریسټورانټ ته یو شاپینګ ته یا په ټلیفون باندې خبرې کوئ هغه ټول آپشن تاسو به دې کې سلیکټ کولای شئ او بیا به هغه کې تاسو دلته لیکلي وي چې تاسو به دا خبره مطلب که تاسو په ټلیفون باندې خبرې کول غواړئ نو هغه د لپاره تاسو ته ښکاري دلته سټیپ بای سټیپ تاسو لیکلي عدنان از سپیکینګ عدنان خبرې کوي سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښکاري مطلب تاسو څوک تاسو کې چې مطلب تاسو په انګلیش کې څوک سوي نو دا غیره پر تاسو واپس جواب هم شي ورکولې نثینګ هیڅ نه ور سره وای ولی ار یو بیزی آیا تاسو بوخت یاست یعنی تاسو مصروف یې. سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښکاري ډیر زیات د کمال اپلیکیشن ضرور د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او همدغه شان نور ویډیوګان لپاره زموږ چینل پښتو ټک ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. نو دا د نن ویډیو مو خوښي ویډیو وسه لایک کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې ساتئ د الله پامان.